خامخا به مو اورېدلي وي چې تعلیم، انسانیت، اخلاق تر ټولو زیات مهم دی. خو دا دروغ دی. مهم دی خو تر ټولو زیات مهم نه دی. پوهېږئ تر ټولو زیات مهم شی په دنیا کې څه شی دی د انسانانو لپاره؟ پیسې او قدرت. هیڅ پیسه‌داره سړی، هیڅ قدرتمند سړی عیب نه لري. عیب ټول په غریب بیچاره کې وي چې پیسې نه لري، قدرت نه لري. مشکلات ټول په غریب کې خلک ګوري. په پیسه‌دار انسان کې څوک عیب نه ګوري. تاسو وګورئ د زموږ کلي وطنونو کې د پیسه‌دار سړی تر ټولو زیات عزت کیږي، تر ټولو پورته کښېنول کیږي. حتی که یو غلط شی هم ووایي خلک سر ورته ښوروي او ورته وایي چې حاجي صاحب ډېر دې ښه وفرمایل، ځکه چې هغه پیسې لري او دی به یې د خدای یو جاهل، د خدای یو چارپای یا د خدای یو احمق. تاسو وګورئ د خپل کلي وطنونو کې چې یو ملا یا یو ملک ستا د سپین ږیري پلار سره څنګه برخورد کوي، یو څونه عزت یې کوي، او چې د یو بل سړی چې ځوان دی یو پیسې لري د هغه څونه عزت کوي. هلته به تاسو د پیسو او د نه پیسو په فرق پوه سئ. زه دلته په امریکې کې کله کله ګورم یو بیخي ډېره ښایسته نجلۍ وي، دونه ښایسته چې فکر کې دا به له جنته راغلي وي، خو د یو ډېر بدرنګ ځوان سره وي. نو ما ته به سوال پیدا کېدل چې دا اوس د دې نجلۍ سترګې کار نه کوي، دا دماغي ستونزه لري، رواني تکلیف لري، بل شی دی، څه کیسه ده؟ خو وروسته چې مې کتل د ځوان څه رقم موټر کې سپریږي، بیا مې سر خلاصېدی چې او دا خو د ځوان قد، د ځوان ورشتان، د ځوان شایست دا خو مهم نه دي، دلته خو د ځوان موټر مهم دی، څنګه موټر کې ګرځي. نه یوازې دا چې پیسه‌داره سړی عیب نه لري، پیسه‌داره سړی بدرنګ هم نه وي. هېڅ پیسه‌داره سړی به تاسو پیدا نه کړي څوک وایي چې ته بدرنګ یې. موږ تاسو د خپل وطن کې یو ساده تاو ټول یې پېژنئ چې غل، خاین، یو د خدای جنګ سالار و، اما څونه عزت یې کېدل. ولې؟ ځکه چې ساده تا قدرت یې و، یا مثلا دغه رقم ملا ترخیل د خدای یو جاهل و، یو چارپای و، یو قاتل و، مګر څونه عزت یې کېدل. چی شو؟ پیسې ورسره و، قدرت ورسره و. برعکس دغه رقم مثلا ما استاد جلال لیدل چې د پوهنتون استاد و او ډېر عالم سړی و، ما ډېر شیان ځینې زده کړي وو کله کله چې ورسره کېناستم. د استادته او د استاد جلال په منځ کې د مځکې او د اسمان فرق و. د ملا ترخیل د کابل پوهنتون یا د یو مکتب د یو بل استاد سره د مځکې او اسمان فرق و. ملا ترخیل به په اسمان کې ورته ناست و او دا سړی به په مځکې کې ورته ناست و. دونه فرق یې و او دا فرق موږ ایجاد کړي و، موږ انسانانو. ځکه چې 99% انسانان په دې کیسه کې نه دي چې ته څومره ښه رویه لرې، څومره مهربانه یې، څومره تعلیم لرې، څومره پاک نفسه انسان یې. دوی دا ګوري چې څنګه موټر کې ګرځې، څه رقم کالي اغوندې، ستا څخه ګټه پورته کولی سي، نه سي پورته کولی، په څه رقم کور کې اوسېږې او څومره قدرتمند یې. بدبختانه همدا د دنیا حقیقت دی، همدا د خلکو حقیقت دی. نو دې لپاره له تعلیم نه مهمه، له اخلاقو نه مهمه، له انسانیت نه مهمه، له هر څه نه مهمه دا دی چې پیسې پیدا کړئ، قدرت پیدا کړئ. او دا چې بیا وروسته هغه د شو لپاره استفاده کوي، دا ستاسو خپل اخلاص او شوالی دی. خو پیسې پیدا کړئ، خامخا یې پیدا کړئ. او که څوک دا درته وایي چې پیسې مهمې نه دی، هغه خپل هم احمق دی او تا ته هم دروغ وایي.